عزتمندو د خوشحال بابا ملغلرې در سره شریکوم او وایي که عطار د خپل مشکو کا صفت په داسه سوی روان نشي نګد. عطار وایي عطر خرڅونکي ته کو د عطر خرڅونکي هر څومره د خپل عطر او د مشکو تعریف کوي ستاینه کوي چې زما عطر او زما مشک خالص دي سوچه دي هیڅ ملاوټ پکې نشته د هر قسمه ملاوټ نه پاک دي او تر کومه پورې چې د دغه عطر نه او د دغه مشکو نه خپل خوشبوئی نزي او په دې کې خپل خوشبوئی نه وي نو د عطار د ستاینې او تعریفونه په دې عطر او په مشکو کې خوشبوئی نشي اچولی. مقصد دا دی چې کله انسان د په خپل باصلاحیت نه وي او د کې خپل صلاحیتونه نه وي د خلکو ستاینې هغه د باصلاحیت کول نشي. مشاته د دړیو آرایش کا ولې درېغه که د ناوې وی صورت مشاته وي په بیوټي پارلر کې کمی زنانه چې د زنانه او سمبالښ کوي دغه ته مشاته وي او هر کله چې زنانه ودیږي نو دا بیوټي پارلر ته لاړې شي او ځان سمبالي. خوشحال بابا وای کو مشاته هر څومره د یوې ناوې سمبالښ وکړي ښایسته ښایسته ښارونه ولکې دي خو چې د ناوې په خپله شکل و صورت ښایسته نه وي د دې خپل رنګ ښکلی نه وي نو د مشاتې سمبالښ دې له حسن نشي ورکولی. مقصد دا دی چې یو انسان غواړي چې یاره زما د اصلاح وشي او زه دې په خلکو کې یاد شم په خو لفظونو باندې نو دی به خپله څه کوي بل د بار قوتونه د اصلاح نشي کولی او که څوک غواړي چې زما د کور حالات دې بدل شي زما د وطن حالات دې بدل شي زما د قام حالات دې بدل شي نو د چا په تمه کېږي د نه د دې درې وړه دپاره دې په خپله محنت کوي چې کله د په خپله د ځان د بدلولو کوشش نه کړي د خپل حالاتو د بدلولو کوشش نه کړي د بار قوتونه د تقدیر نشي بدلولی. که د خره زین د سړي واړه سره زر کې خر به اس نشي په دا زیب و زینت. د خره د پاسه چې کم دغه چول شي هغې ته کته وایي زین ورته نه وایي په اس باندې چې کم اسباب کې ښودل شي هغې ته زین وایي. خوشحال بابا وایي که په خر باندې څوک د سرو زرو زین کیدي خو په دې زین کې خودو باندې به دا خر اس نشي ځکه چې اس الله تعالی اس پیدا کړي خر دی. مقصد دا دی که انسان ډیر مالدار شي او د ډیر مشهور شي خو چې د په خپله سړی نه په دې کې سړیتوب نه انسانیت نه نو هغه رحمان بابا وایي که نه چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بت تسرو زرو کو جوړ کې انسان نه دی. کوری هم لکه یاقوت حاصل دشي جوهری خبردار دی په قیمت. خوشحال بابا وایي کوری کوتیلال ته ویلی شي. کوتیلال یو بوټی دی پای کې تکې سرې سرې دانې او هغه د یاقوتو په شان ښکاري ښایسته. نو خوشحال بابا وایي چې دغه یاقوت دغه کوری چې دی هغه هم داسې ښکاري لکه دا چې یاقوت وي. یاقوت ګران کاڼی دی سور خو جوهری یعنی زرګر څوک چې د کاڼو کاروبار کوي او ماهر د کاڼو معرفت ورته حاصل وي نو هغه د قیمت نه خبري چې دا کوتیلال پسو دی د سره قیمت نشته او د یاقوت څومره قیمتي دی. نو که یو انسان دی او هغه که خپل څه داسې څه علم نه هنر نه خپل صلاحیتونه پکې نه او د په خلکو وایي زه دا یم ما دا کړي زما مور پلار او زما نیکونو دا کړي دي خو د زمانې خلق پیژني چې نه ته د څه یو نه ستا پلار نیکه د څه کار و. ته لال شه نو بیا باندې خلق د کوتیلال په نظر درته نه ګوري او چې ته تر کومې پورې کوتیلال یې نو لال به نشي. زما عزتمندو دا د خوشحال بابا کلام کو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي.